د ایران او طالبانو تازه معامله. طالبانو بالاخره د ایران خبره ومنله، دا چې څنګه. نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د اوبو په سر د ایران او طالبانو له جګړې او همدارنګه د ایران پارلمان له اخطارونو وروسته ښکاري چې طالبانو ورته سر ټیټ کړ. د طالبانو مشرانو چې څو اونۍ مخکې ویل ایراني پلاوي ته اجازه نه ورکوي ترڅو د کجکي بند څخه لیدنه وکړي، ځکه د دوی په وینا چې هلته نظامي تاسیسات شتون لري، خو اوس له خپل دریځ څخه په شا شوي دي. تازه خبر دا دی چې د ایران سفیر وایي طالبانو د کجکي بند ته د ایراني متخصصانو له سفر سره موافقه کړې. د ایران مهر خبري اژانس په کابل کې د ایران د سفیر حسن کاظمي قومي په قول وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت موافقه کړې چې د ایران د متخصصانو پلاوي د کجکي بند اوبه له نږدې وګوري. قومي همداراز له طالب چارواکو وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو په اړه د 1450 لمریز کال موافقه عملي کړي. د په یوې ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران د اوبو حق باید د دوو هیوادونو د موافقې په رڼا کې تامین شي. مهر د ایران د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې ویلي چې که په کجکي بند کې اوبه وي باید د ایران برخه ورکړل شي، خو دا مسله باید ایران ته واضح شي. ایرانی متخصصان باور لري چې په کجکي بند کې کافي اوبه شته او که پرېښودل شي د ایران د اوبو ستونزه حل کیږي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي و چې د کجکي بند اوبه کمې دي او دغه بند تل خټو ډک شوی دی. خلک بیا وایي که د طالبانو د سیاسي موخو لپاره پر ملي مسایلو معاملې وکړي نو تاریخ به یې هیر نه کړي او دا به د طالبانو پر مخ تور داغ وي. هیره دې نه وي چې پخوا عباس ستانکزي ویلي و هیڅ هیواد د بل هیواد ته اجازه نه ورکوي ترڅو د حساسو ځایونو څخه لیدنه وکړي، خو اوس یې ورسره منلې ده.